الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو په دغه کې اختلاف دی چې سړی قرات وایي لاسونه یې لکوي او که لاسونه نیسي چې نیسي نر بیا لاسونه چیرې نیسي. اول امام مالک صاحب دا وایي چې لاسونه دې لکوي. په ټولو مرفادسو کې د ده تایید چندانې چا نه دی پیدا کړی. یوازې هغه د ده تایید هغه یو څه تابعینو کړي لکه حسن بصري، سعید بن جبیر او سعید بن مسیب. او امام شافعي صاحب، امام صاحب حنبل صاحب بیا وایي چې یا لاسونه دې نیسي، چې نیسي بیا اختلاف دی. امام صاحب وایي لاندې تر نامه دې نیسي، امام شافعي صاحب وایي فوق تر نامه بلکې پر صدر دې نیسي. د امام احمد صاحب صدري روایت راغلی، یو روایت لکه د امام صاحب، یو روایت لکه د شافعي صاحب، دریم روایت اختیار دی ورته ارځای چې نیسي که لوړ نیسي که لاندې، دا دریم روایت یې ورته اختیار دی. طالبانو اصل مقصد په دغه ځایو که څه په دې خبره باندې سر خلاص شي باره به انشاءالله په پوه شي. اختلاف په دغه حدیث کې د وائل بن حجر دی. د وائل بن حجر روایتونه طالبانو که په دغه الفاظ باندې سر خلاصو هغه راغلی دي، درې سره هغه راغلی کوم چې خدای په دې درو سره مسر په خلاصې په دې چا د وائل یو راغلی دی هغه پر صدر دا خویدا، بل راغلی عند صدر، بل راغلی دی تحت السره. دوی هغه دوه روایات مختاروي چې هغه عند الصدر راغلی یا علی الصدر موږ دا بل اوس نو طالبانو پام ورته وکړي چې په دغه ځای باندې مسر خلاص شي. یروي استمه عند الصدر چا را نقل کړي مجموع الزوائد په 2.134 صفحه کې. علی الصدر چا را نقل کړي دي تخریج د حدیث د رافعی کبیر په جلد اول 224 صفحه کې. تحت السره هغه چا را نقل کړي دي طالبان هغه معرف السنن 2.420 او یالاو سنن 2.143 اثار السنن اویایم صفحه. ما په خبرو به پوسې ویاس کناس پوسې ګوري دا ګرد دا د وائل بن حجر وس راځي. دا یو روایت دی لیکن غوږ ته نسی. زموږ علماو دا لیکلي دي اول چې پاره و باندې ستاسو په دې خبره باندې سر خلاص ان شاء الله بیا به نو خبرې نه درڅ غلطې شي. د امام شافعي رحمت الله علیه دغه دلایل چې در نقل کړی دي موږ د دې دلایل څخه د ټولو څخه جواب ورکو. اول دغه علی الصدر چې ویل دي دغه روایت دا طالبانو ورته ګوري هغه دغه طالبانو ورته ګوري دغه علی الصدر دغه رانا نقل کړی دي طالبانو هغه مسند د احمد او مسند د بازار هغه په جلد اول 114 صفحه کې، سید ابن حبان په 144 صفحه کې، رقم د حدیث 440 یروي استمه. خدا د معمل بن اسماعیل په روایت دی. معمل بن اسماعیل د حدیث مدار دی. د حدیث څوک دی مدار؟ معمل بن اسماعیل موږ علماء لیکل دي چې دا خپل ضعیف دی، حد ډیر ضعیف دی، ډیر ضعیف. دوهم دا عند الصدر چې دا را نقل کړی د دې مدار پر محمد بن حجر دی. محمد دلته خو وائل بن حجر د پاید یا دا محمد بن حجر دی. په دې کې امام زهبي وایي چې دې ته هغه مناکر شته، دې ته څوک څه مناکر. دا اول دلیل دی رد شو. یو په ضعیف روایت چې معمل بن هغه اسماعیل
دوم طالبانو محمد بن هاجر چې هغه موږ سره مناکر روایت کولی. شمس الدین ذهبي چې نقابي هغه دا وایي. دوهم دلیل د امام شافعي رحمت الله علیه دا دلایل ته ګوري نو به مثال په خلاص هغه د حلب څخه روایت کوي. هغه وایي چې محمد رسول الله یمصرف عن یمینه هغه وان شماله دا وخت به د یو خوا سره ګرځي بیا د بل ویزو هازی علی صدره دغه یو شول پر صدر دا شم راغلی چې هازی شول علی هازی دا هازی یا هازی پر صدر. مو جواب ورکو چې دا تصحیف دی. طالبان ورته ګوري دغه په هیڅ وخت د اوقاتو کې دغه اصل نه لري. دا تصحیف دی اسی هغه دغه راځي چې شول تحت الصدر یا لا صدر د خپل نه هغه راوي خپل د فکر سره موافقه ترجمه کړي. هازی علی صدر کني هازی علی هازی راغلی فقط توري دغه هازی علی هازی راغلی دي در ولا کو ترجمه وکړي چې هازی لا سنج دی علی صدر پر سنه دا علی صدر د خپل پر باندې تفسیر کړي داستان آثار سنن وګوري هغه په یو نیمه مصفه کې جوړ دیوال دام خطا سو دریم دلیل دا دریم دلیل کته سزا وای حضرت علی کرم الله وجهه سره روایت چې پسول لربک وانحر په دغه آیات کې د وانحر ترجمه دغه د چلاسونو پر چاک شر دي پر جګر شر دا څوک را نقل کوي به هیڅ په دوم جل سبحان الله درشمه صفه کې یې نه کوي طالبانو دغه یو خبره ده او دا شم راغلي دي چې بل طالبان ورته ګوري بل دلیل هم راځي چې وزه د یمنا د پر ید یسرا باندې هغه لاندې پر سینه باندې چې کښې د غایات ترجمه ده. دا دریم دلیل د امام شافعي سمون جواب ورکو. علامه ماردینی وای په دغه حدیث کې سندن او متنن خپل استراب دي. سندن او متنن دا یو خبره ده دغه توري په دغه واجب باندې هغه بالکل رقم یو ځای یو رقم لجبل ځای بل رقم لجبل ځای بل یروي اسمه او بل په دغه سند کې طالبانو د امام بهقي هغه په سند کې روح بن مسیب دی هغه علامه ابن حبان وایي چې د موضوعات وایي حتی روایت د څخه نه دی روایت چې نو کې جواهر نقي هغه 302 صفحه جلد اول علامه ساعتی وایي په شرح کې د تبویب هغه د مسند د احمد هغه وایي دغه تفسیر چې څوک حضرت علی کرم الله وجهه ته منسوبوي دا تفسیر سخت غلط دی او داغه رقم باز وری چې ابن عباس دا تفسیر کړی وای دا سخت غلطی تفسیر به سره صحیح نه دی. صحیح دا دی چې هغه نحر د بدنو دی ون حرت چې بدن علاله کې یعنی وشان علاله هغه نه دی پاج کې داغه ځای پر ملک دی په دې پر نه دی. د الفتح ربانی دریم جلد صلی الله علیه وسلم نو دغه حتی طالبان د متواتر په خلاف چې سړی ترجمه کوي سخت غلطه ده او حضرت علی حضرت ابن عباس چې دغه منسوبي چې دا ترجمه کړی ده دا غلطه ده دا سیات نه ده. تر دغه ځای پر طالبانو دا خبرې کوم خدای در تر ورسېده دا ورسته چې بم زسوي وز د احناف دلایل راوخی. احناف دلایل کم لري. اول په مسند کې د ابن شیبه د وایلو څخه روایت دی چې رأيت نبی صلی الله علیه وسلم یزع یمینه علی شماله فی الصلاة تحت السورة اعلان ترنامه دا د سمدم تو راځي لیکن دا ضعیف دی ډیر ضعیف دی. طالبان د دوه وجه اول په نسخ موجوده و چې د ابن شیبه دا توري نشته. دوم طالبانو د حدیث هغه مسترب راغلی مسترب په روایتو کې فرق راغلی دی په لاسو په دغه خبرو کې هم فرق راغلی دی هغه نه دی علی صدر مرسله دی عند الصدر مرسله دی ګوره مسترب دی په دې دلیل نه وای کې لکه مش نه ټول مرجلی روایت د وایل مشک و چې علی تحت السمر وای دغه توري دا مسترب خو دی علی صدر هم راتی ان صدر تحت السرام راتی دغه ضعیف دی طالبان. دوهم زموږ دلیل اثر د علی کرم الله وجهه دی حضرت علی وای ان من السنه اغا وضع الكف على الكف الصلاه تحت السوره مسند د احمد جلد اول یو سلسم په کې دوم جلد یو درشم. طالبانو ته ګوري په دغه د مدار پر عبدالرحمن بن اسحاق دی هغه خپل ضعیف دی لیکن خو تایید سوی طالبانو په ډیر آثار د صحابه او د تابعین زو دا تایید درته وایم چې دا تایید په دغه وسلو بالکل قبلی شي. هغه په چا سوی دی په صحابه او په تابعین په ابو مجلس په انس په ابو هريره طالبانو ته ګوري دا ځکه هغه نو وزاره خبره ده کوم اثر د علی خدا دی
هغه د طالبانو چې هغه په 13 صفحه کې مسند د احمد را نقل کړی دی چې هغه وایي چې من السنت وزد کبت علی الکب او دا غره کم طالبانو ابن شیبه را نقل کړی په جلد اول 391 کې بیا د الفاظ د کوي او دارقطنی را نقل کړی په 2 کې د ابو هريره اثر ته ګوري ابو هريره وايي قال ابو هريره وزن الكف على الكف في الصلاه تحت السوره بذل المجهود 2 صفحه دا تر دغه ځای خو د صحابه او تایید دغه اثر د حضرت علی راغی دوهم ابو مجلس تابعی وايي يزع باطن يميني على ظاهر كف شمالي ويجعلهما اسفل من السوره اي د براولال کسو رساله پر ظاهر د کپ د شمالي شوی ورسته اعلان ترنامه شوی دا مصنف د ابن ابي شيبه جلد اول 301 جواهر نقي دوم جلد یوسلو یو درشمه صفه بل ابراهيم نخعي تابعي يزو يمينه على شمالي في الصلاه تحت سوره ابن شيبه مصنف ابن شيبه جلد اول 390 او سند حسنم دی وای دغه اثار سنن په 90 صفه کې لیکلي بل انس هغه وای ثلاث من اخلاق نبوه درې شان د اخلاق څخه د نبوت دی هغه تعجيل الافطار چابک ماتوالی پروژه کې او تاخير السحور د پېشتمیانو اخري کول او وضع یمنا لليسرى في الصلاه تحت السرى لا تنامه سم د معذرت انس وای دا جواهر نقي هغه 2 جلد 10 صفحه طالبان ول دغه الفاظ د کوي تر دغه ځا تر داتور د تراور شه د علامه ابن هما په فتح القدیر کې قیاس هم وایي هغه وای دا چې سوچ تکر سره چې تک سره و قیاس کوي نو قیاس هم د تداري چې په کومو کې تعظیم د دوی ترنامه لاندې کښې د پدې کې تعظیم زیات لیکن طالبانو دا په زمانو پر اړه لري نور په زمانه کې د تعظیم لاسونو سره ترنامه لاندې نه نشي دا اکثره خلک نه نور په زمانه کې هغه د کې د تعظیم لاسونو سره طالبانو یې پر ناسو په دې ځای شي ښه خبره ده چې دغه ټول تایید شوی دی دوی چې دلیل ویلي په ضعیف حدیث ویلي دي نور شي نه درلود هغه حدیث دا چې مسترب حدیث چې د وایل بن حجر په یو دوه جزء د وایي په یو جزء موږ هغه دار غلي دته موږ خپل غرات کې بل دی پایات وایي د آیات ترجمه هغه داش ترجمه نه و سیدار چې موږ دا ټول چلان ترنامه دا ګور د اثر د ابو هريره غوندي انسان د حضرت انس چې د رسول الله مبارک 3 کال نه دی جلاسوي او دا رقم د حضرت علی کرم الله وجهه دا ګرځه دا رضی د پروتوکو دا تایید نو صحیح خبره ده خدای یو خبره ځکه خبره په سنت کې ده په واجب په فرض کې نه ده سنت طریقه دا چې لاسونو سره ترنامه لاندې څوک ترنامه لاندې ونسي دغه افضل دي زموږ په مذهب کې دغه د څوک وایي چې دغه سید د حدیث خپل خو ضعیف دی دا یو حدیث لیکن خدای دې آثار څخه د حضرت علی کرم الله وجهه دې ټول تر دغه ځا پر دا در سره ورسېدل نو زموږ د مذهب سره طالبانو چې ارته فکر وایي ترجیح زموږ مذهب لري په دې ځای کې ترجیح هغه زموږ مذهب لري هغه په اعتبار د آثار او د حدیثو د ارشي نو خود زموږ طرف راجع دي دا په نر کې او د شذو په دې کې اتفاق دی د شذو په دې کې اتفاق دی چې هغه بلاسونه پر چالش هغه پر سینه دلته نو اوس غواړو ته نسی د نر سره 25 جلا مړ کړي اوس به د تام لس ځای فرق لري شجه د نر سره څو ځای فرق لري لس ځای اول شجه بلاسونه پر کم ځای نسی پر صدر مجه پر چانسو ترنامه لاندې دوهم د کپ پر کپ یې مل کپ پر کپ نه یزو مل کسې چې په یاد د دوی ګوتې هغه پر دغه رسخه د رسخه باندې نسو د درې ګوتې هغه ګر سره پر ساعد یزو چې دغه لور تر د بند اخواته او د کپ سر پای بار دبل پر پای د کپ پر کپ د ګوره داسې د داسې لاس نشي داسې دوا دریم هغه د لاسونه په ابتدا کې پورته کوي تر چا پرې هغه تر دی وژو پر نه پورته کوي تر چا هغه تر وژو پر دا څو درې څلورم او دغه یروي استیامه موږ ګوتې په رکوع کې سره خلاصوو دا چې کوګ دی ماسي هغه ولاري ګوتې داسې متصلې نیولې دا څو څلور ته یروي ما پنځم دی رکوع داسې رکوع کې چې ماسي ګوتې و چاته رسېږي هغه نور چې پته نه پرېوځي نور خو په رکوع کې پت پرېوځي ټول څه دی راشي نه دا څو پنځه شپږم نس د بطن سره
موږ لرې کوو او ښځه نس د چا څخه طالبان د بد نه څوک نه لرې کوي. په دې مثال خلاص وکړو ملوڅو خلاص. او بل لاسونه دی پر مځکه باندې داسې یږدي لکه د حیوان. ګوره نه دی لکه نه وا چې دی په حیوان تعبیر یا سوالاب یا بل، یعنې دا معنا سجده چې دی کوي داسې به یږدي په مځکه بیا برابروي. څو سوله اتم په سجده کې به هغه دا پښې کاږي، پښې به تر بغل کاږي، باره به څوک لګوي سجده. ما په خبره مثال خلاص. دی په سجده کې پښې نه دري، موږ په سجده کې څوک درو؟ پښې درو. او بیا درته وایم په قاعده کې فرق. هغه طالبانو موږ پر دا یوه پښه کوو او بله درو پر کښېنو، دا به دواړه څوک یې باشي. دا ټول طالبانو هغه نور تحقیق کو دا د ښځو پر صدر نیسي شیعیه هغه شرع د وقایې په 2 جلد 156 کې، کبیري په 300 کې، آثار سنن په 480 کې، او دا د ښځو لس فرقه د نر سره چې راخیستې د عالمګیري هغه په 4 او 15 جلد اول کې. والله سبحانه اعلم.